بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء سورة لسم نمبر ایتو واللاتی یأتین الفاحشة او آغا زنانا چه رازی بحایایتا من نسائکم ستاسو د زنانونا فاستشهدو پس گواهان ونسی علیهن پاغوی باندی اربعتا منکم څلور د سړو ستاسونا فإن شهدو پس گچری دوی گواهی وکا فامسکوهن پس بندی کی دوی لرا فی البیوت پکورونو کی حتی یتوفاهن الموت تردی چی وفات کی دوی لرا مرگ واللذان یأتیانها منکم او آکسان چی رازی بحایت منکم دستاسونا فآذوهما فزورون ورکی دوی تا امام ابو حنیفه رحمه الله یو کول کی دا رازی چی دا لواتت والا کوم عمل والا دا فاحشه کار چې کړی او دیوال لاندې کینوي او دیوال ور باندې وغورځوي بعض روایتو کې راځي چې یو غټ کمر نه وغورځوي دا ډېر بې حیا انسان دی فآذوهما فزورون ورکی دوی ته فإن تابا بس کچری توبه ویستا و اصلح او اصلاح د عمل وکا فاعرضوا عنهما پس مخ واړوي د دوی نه ان الله کان یقینا الله تعالی چې دی تواب الرحیم توبه قبلونکې او مهربان ګوره چانه دا ګناه شوې ده نو الله ته د رجوع وکړه ګوره الله جوړې ته تیار دی وروسته آیات کې به انشاءالله توبې تفصیل کومه الله ته د توبه وباسي الله ته د راوګرځي الله ته د وژاړي الله زه نه وم پوه شوی خطا شوی یم الله معافي کوي الله د عمل کولو توفیق راکړي